افغانستان د انډیا په وړاندې ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ټاکل شوی د جون په 22مه د شنبې په ورځ افغانستان د انډیا په وړاندې په ساوث هیمپټن لوبغالي کې د سیالۍ ډګر ته ووځي چې د افغان لوبډلې شپږمه لوبه به وي. دغه لوبه به د تیر په څیر د ملي تلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپره شي. د هوا حالاتو د اټکل له مخې به اسمان شین وي او یوازې 10 سلنه د اورښت اټکل شته. د یادولو ده چې تر دې دمه افغانستان کومه لوبه نه ده ګټلې، خو بل خوا انډیا لوبډلې بیا کومه لوبه بایللې نه ده. سبا به انډیا لوبډله نارنجي لباس په غاړه لري او دا به لومړی ځل وي چې افغانستان د 500 ورځو لوبو نړیوال جام کې د انډیا سره مخ کیږي. په وروستي ځل چې افغانستان او انډیا سره مخ شوي وو لوبه مساوي پای ته رسېدلې وه. د لوبډلو ترکیب ته که راشو ښایي سبا انډیا خپل بینچ سټرنث وازمایي. ممکن د بونیشور کمار په ځای چې په تېره لوبه کې یو څه ټپي شوی هم و پر ځای محمد شمي او ریشاب پنت چې د شکر دون په ځای له لوبډلې سره یو ځای شوی د ویجې شنکر پر ځای ولوبیږي او د نشکارتک هم امکان لري چې سبا لوبه کې دی وي، خو دا چې د چا پر ځای سبا به معلومه شي. د افغان لوبډلې ترکیب ته که راشو، دا چې افغان لوبډله غواړي اصغر افغان او نجیب زدران دواړه میډل اډر کې ولوبوي، نو د اوپنر بې رحمت وښوونکي حضرت الله زازي راتګ لوبډلې ته ناممکن بریښي. خو یو تغییر چې حتمي ده او باید راشي هغه لوبډلې ته د فاست بالر حمید حسن راتګ ده. په هیمپټن لوبغاړي کې له یو فاست بالر او یو میډیم پیسر سره د انډیا په وړاندې لوبېدل ښایي یو حماقت وي، ځکه هندیان عموما د سپین بالینګ په وړاندې خطو وهنه کوي. د افغان لوبډلې په لوبه کې د بریا چانس کم لیدل کیږي او د وړاندوینې له مخې 15 سلنه انډیا د دغې لوبې د ګټلو چانس لري. په هر حال موږ د خپلې لوبډلې ملاتړ کوو او ډېر دعاوې ورته کوو. ستاسو په نظر سبا باید افغان لوبغاړي څه وکړي چې د انډیا په وړاندې ښه لوبه ترسره کړي؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. د نور ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم.